د ژمن راډیو تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مه شئ. د ژمن له طریقه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای وکړي چې اختر به مو په خیر سره پیل کړی وي او تر دې به مو په خیر سره روان کړی وي. د ژمن تلویزیون د اختریزو خپرونو په لړۍ کې د څېرې او خاطرې خپرونه لرو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره قومي مشر او د علماو شورا غړی خان صاحب عبدالرحمن زدران مېلمه دی. خپرونه تر پایه سره واورئ. د ده په ژوند، هڅو او د اختریزو مسایلو اړوند بحث لرو. خپرونه کې را سره دی قومي مشر او د علماو شورا غړی خان صاحب عبدالرحمن زدران صاحب. ستړي مه شئ او تا ته هم په پیل کې د اختر مبارکي وایم. خدای دې د یمن مبارکي درکړو او دا خو پرېږده چې موږ ټول افغانستان ته د عید مبارکي وایي. لوی اختر روان دی. الله پاک پروردګار دی او ټول په خښتو ورځ کې وسوتي ټول افغانستان. امین. خان صاحب، موږ مو د کورنۍ سره، ستاسو د نوم سره، ستاسو د هڅو سره ډېر اشنا یو. که لیدونکو ته په لنډه کې د خپلې د کورنۍ د شجارې معرفت وکړي، پلرونونه، نیکان، تاسو که لنډو کې داسې وضاحت ورته ورکړي. که په لنډ الفاظو کې درته ووایم، د میږ پلور نیکه نه غور برجدم کایره برازیلیو تان و په نوم د فتحي نومه ده، په نوم د مازک. دغه مازک څلور زامن وي چې یو امبرک و، دا د ما نیکه و. یو ببرک خان و چې دا د ببرک خان زادران. دا دوه د یوې مور نه دي. یو نیزک و، یو ادرک و. دا د دغه د څلور زمانې وي. نه ببرک خان بیا دا شو چې د میراد رحمان خان سره ورسره شو. که فکر دی وي د انګرېزونو په وخت کې چې انګرېزون د امان الله خان په وخت کې اعلان وکړ، دا یې ورسره و، ټول یې ونیو، سپین اوم یې فتحه کړ، انګي ته ولوېده. دایمو ببرک خان دایمو نیکه بیا مشر و. خپله میږ کرنۍ د څلور ورونه په دوه منده کې وي. بیا نر هغه امان الله خان هغه دا د نادر شکور سره دا مځکه دته ورکړه، امیر رحمان خان ورکړه. دا کلام د ورته وویل امیر رحمان خان دته. بیا یې توسې مخه د حیاوي دته یوه کډه په د هغه کې وکړه په ګردیز کې، یوه کرنۍ وه، ډېره ښه کرنۍ وه چې دا به د مو آلودې په کور شي. یغه نه یو نایب سالار وشو، یو شرک عجیب وله، یو شیر محمد، یو سید اکبر چې په پاکستان کې شهید شو. نو دا موږ د څلورو ورونو زامن. دا یو ورور چې دی دوه جربه مځکه اوس هم په باره دوه منده کې موږ سره شمال کې او دوه منده ولسوالۍ کې. دا بل هم دوه جربه مځکه لري. ټوله اته جربه مځکه وه، دوه جربه پر سدلې وه. ډېر ښه. نر امیر عبدالرحمن خان دته دغه نادر شکور نه پیر سرګډوره ورته یې دا یې ورکړه. او دا بل ورور هم چې و دا یې دوه منده نه هلک چرتېر شي میلویس سره دلته په پیسې مځکه وغوښته، ډېره مځکه. امیر عبدالرحمن خان چې ستاسو ورور ته کوم کور ورکړی دی، مځکه ورته اخیستې ده، دا له تا مشر و؟ نه، دا خو موی وخت نه و، دا یې میږي پلرۍ وخت. ښه ډېر. دغه ببرک خان چې و ده خو زه لمسی کېږم. دغه یما مور د ده لور وه، خو دا خو یمونه مو شون وي. خو مقصد دغه و چې داسې وخت پېښ شوی و چې توسې مخه د حیاوي ببرک خان به په د انګرېزانو کې غلا کړه. بیا چا دا جمع کړې وه او سردور شیریندل روغله و، دا یې دوه منده نه پیر سرمیږي یو روغه ورته یایي په دا کې اړولي. بیا منځلو شروع شوی و چې داسې ببرک خان په انګرېزانو کې وسلې زنروړي، توپک زنروړي، خورزوني موتوي. وویل چې دا یې که دومره نر وي بیا د ایمان غلا وکړو. دا سردور شیریندل یې نه وي، دا زادرونه یوغي وي، زادرونه مې یوغي وي، تاڼي مې یوغي وي د میراد رحمان خان په وخت کې. بیا دا یې ورغلی و، دوی نه یې دا د پالتن ډیل پټ کړی و. دا یې دوه منده نه پوس سار نه دی دلته دا ډیل ته لوستي ورخلوس وي.
بیا سردار شیریندل ورغوښته او چې ته مو سره هغه شه خدمتګور شه بیا سره خدمتګور شه هله 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 ډېر تفصیلي چې درته کوم ډېر وخت په تېرېږي اخر یې دغه زوی ته ورسېده چې دغه ګډوره یې ورکړه د مځکه یې ورکړه کلا یې ورته ووله دا بل ورېره ملوړو دا د نادرشاه کوټ نه مځکه یې میکسه ایسه په 2 منډکه لري دغه د 2 منډه کیزه کیخه ورته یې په دا زوی کې مځکه وخوسته دا بل ورېر د بابر خان چې و دغه په ترکستان کې په مزار کې 300 جربه مځکه دعا ولولو میک دلته پوتې شوي په دا 2 منډه کې مطلب نه پوښم دا خو دا سره تقسیم شوي دغه نه بعد بیا داسې دغه بابر خان دغه چې لورده جنګي نفس وشو کایر برازي ګوډ ملو جګ شو جنګ یې وکړ بیا ساکو جګ شو کا فکر دی ګوډ ملو په جنګ کې بابر خان شهید شو او بیا نراغه جګ شو دا ساکو جګ شو ایتو کا فکر وی بیا نه ساکو نه سرته نو در خان روغای دا د مزارک دا بابر خان ځای شو دلته په دازوی کې ورته روغای نادر خان چې موی پلور نه ورودلی دي چې څوک به د امان الله خان سره مخالف وي یغه طبيعي چې زې زون ته نسمه چې څوک به امان الله خان سره موافق وي یغه طبيعي چې زې امان الله خان ته نسمه نردې نائب سالار سره قرآن وکړ نادر خان چې زبه د ابوچی امان الله خان ته نسمه ډیر بیا نردا ور سره شو لاندای دا چې ساکو یې لره کوي تو کا فکر وی ایده وایي چې څه په یو دښته نه نوم یې خیا دښت ساکوا بیلی بالکل شته دښت ساکوا دغه د پرانه دو دلته ساکو چې د خلک ورغلو نادر خان یې به دلته د ساکو پوزی نه وي ان عسكر مسکری وي ځکه یې دغه ډوګ دښت ساکوا نوم ده ډیر بیا نر خیر برازي وی ساکو سلره کا نادر خان بادشاہ نائب سالار دغه سره وی د پاکتیا ټیلا ور سره و وزیر ور سره خو خیر پر لحاظ چې نادر خان بادشاہ شو بوتشي ونی و بیا ساکو روغه ساکو یې په اعدام کو قرآن یې سره کړهو کاس پیټبور کې روغه پتا به زیه نفس یا بیا نائب سالار ورته و چې ویری دي چې امان الله خان روغه دا ورته و چې ګډوډي بیا بیوري روغه بیا داسې وخت پېښ شو چې لږ کروري شوه نایب سالار یې وروغوښتو چې تو خو امان الله خان ته نیوه دا یې پوه شو چې هغه نادر خان زون ته پکې نوست بالکل بیا هغه ورته وویل نایب سالار چې پټکای چې ایثار نه ولویږي په ولې نه تام شي دا لوېدلی نه دی ښه یې ته ښه مخالفات په دې زوی کړو میک بیا په فرار شو جامه به درته وکړه خان صاحب تاسو د ظاهرشاه سره مخالفت پیدا شو د غل وجه وزیرستان ته لاړل که په دې مسله لګ رڼا واچوي دا خو داسې شوه چې موږ صدر ته وکړه چې نایب سالار ورته وویل د میک کرانۍ چې هېڅ ویلي دي چې امان الله خان رولی تو خو یې میک سره قرآن کړی و لفظ در سره کړی و چې امان الله خان ته زه دا بوڅي نسم او ورته وویل چې سپره ګډوډي ده چې کروري شي بیا بیرغوړي چې کله کروري شوه ګډوډي ورکه شوه ساکو یې پسه مړ که یوی پلچرخي نایب سالار وایه مړ که که ربرازوي عام په دې نسبت و نر خبره د میک د ظاهرشاه په منځ کې دا مخالفات وروه چې میک فرار شي ته کوم ستونزې درته پېښ شوله د ظاهرشاه طرفه خو دا ستونزه وه چې په دانده وپېده چې میک یې ټیل ګرفتار کولی دغه نازنه ووتې بیا قایربازي وزیرستان ته پسلوړي بیا ډېر جنګونه وشو 12 کسه خو زاګرول مړه شو داسې عسکر مړه شو چې تو کا فکر وي د نادرشاه کوټ نوم یې چې پرېښی دی دلته نوم یې نادرشاه و ټولای مشر و کنډک مشر و مړ شو دا د نادرشاه کوټ نوم یې په ځکه پکېښی نادرشاه که مړ شو مطلب نه پوه شوم د دې نادرشاه کوټ که یعنی میک وزیر ته پسلوړي دا 3 کسه پسلوړ پاکستان ته نایب سالار سید اکبر بلوریری و مامونی ولا میک بیرته افغانستان ته راغلی کله چې ظاهرشاه واکمني ختمه شوه نه ظاهرشاه واکمن و میک بیا ظاهرشاه خان ته راغلی
بیا په وخت کې مو پلور جمع ارتکا زه وړیکی وم وایي چې د خان صاحب غېږې سراویر کړې خو دا د مداشم خان و که شاه محمود خان و یغه ګوتې په لوس کې وه لوسینه یې تره ده چې خدای دا پېښه وکړه بیا یې ما وکړې بیا یې دا خبره ورته وکړه چې ببرک خان یو سړی و نه تڼۍ سوتلی مطلب نه پوه شو تاسو نه کسه یوه تڼه نه شئ ساتلی دا خبره یې ما یې پلار یې خولیدو دا خبره هم څه تېره شوه دا چې تېره شوه بیا یې مخکې فرار کړي وي دولې فرار یې کړي پسې چې دویمه درېیمه ورځ به څوی بیا مو درته وایي چې ایستګمر مو مېله پېښه شوه داود خان داود ته روغان د خپرارتب نه خلوص وي د مځکې یې میږ زاوت ویټلې بیا خلوصه کړي دوه منده مځکې دا د ګډوره مځکې د یکېخه مځکې ټول درته خلاصې کړي موږ کېرنۍ ته دا دوی مځکه په درې مځکه په زاوتۍ کې وې یوه د نایب سالار یوه ایستګمر یوه یغبل وې دا مو بیا یې کرزي په وخت کې کرزي ته عریضه وکړه هغه مځکه یې خلوصه کړي نری سای دوی کرانۍ څه په خارج کې دي څه دولته په دا ګډوره کې پروته دي در دایمیک دا جامه وه کله چې ظاهرشاه افغانستان کې حکومت نو تاسو دوهم ځل لپاره له وزیرستان راغلی په هغه وخت کې به د نور تکلیفونه نه وي درته جوړ کړي چې تاسو نه څه تکلیف یې بیا نه دی جوړ کړی میک ته هېڅ تکلیف نه دی جوړ کړی یا داسې وشو چې میږ یو اول صاحب بولا دا د ببرک خان ځای و هغه د هغه یاور و د نادرخان د هغه امان الله خان اورم و کوته شوی بیا د نادرخان اورم و بیا هغه د پلوچرخي نایب سالاري چې وژلی و نادرخان یغه یو وړکی ورته تور که بیا یې د نادرخان خو د وړکې کته کوته یې پوښتنه یې زده کړې وړکی ورته تور و نادرخان یې په د سار نه وویشت فکر در رسېږي دایمیږ پز محمد ورسره و جنګ خو جوړ شو دا پز محمد هغه وچښه دایمیږ اول صاحب عبدالله جان بیا د هلک ونیو هغه ته یې توپنچر ګډه کړه په دالوس نه یې هغه وویشت د هغه هلک یې ونیو پسې هغه عکسونه یې په دا کتابې کې څه بل دلې وي نادرخان یې هغه وړکي مړ کړه پلوچرخي ایمونه یې نویر شو مخکې به وخواست هغه نایب سالار یې وژلی و نادرخان په هغه اندې یې هغه وړکي ځای یې و مزدور یې و چې هر څوک و او نادرخان یې وویشت مړ یې کړ بیا د شمود خان دغه مداشم خان دغه په جګ شو دا خو یې نادرخان ورونه وي بیا یې ظاهرشاه پکې نه و دا هم داسې په ځواني کې و دومره نه و بس بیا نه هغه ظاهرشاه څلوېښت کاله بادشاهي پسې وکړه میږ مخکې به دا خبره درته وکړه میږ نر بیا هغه د صداکبر په مورد نه په څټ پوتې شوې دا مځکه یې درته خلوصه کړې په څټ رولې خپل وطن ته ډېر ښه حاجي صاحب تا له په وړوکوالي کې په ماشومتوب کې له داود خان سره لیدلی دي د ملګرو په شتون کې د هغه وخت خبرې که راته وکړې د داود خان د بادشاهۍ خو مو درته وکړه چې نادرخان په کوم وخت کې داود خان کایره به ځي په کندهار کې نایب لوکماګون ته خو نایب لوکماګون وي بل ځای وظیفه وه بل ځای وظیفه وه وظیفې نه چې لرې شوه بیا بوز یې بوله منګال و چې توسې خان صاحب وزیر یې ځینه پوښتنه وکړي دا ورسره و په کیر کې خدمات یې ورسره کړه بیا ببرخون منګال و څه کسه مشرون یې وایي چې څوی چې هغه ته ورشي داود خان ته بیا داود خان ته ورغلي ولته خو زه داسې ځوان نومونه وم زه غلی نستومه دوی خبره ورسره کړې مو ته هغه داود خان مخ وروړو و چې بچیم تو خو چیزه بگو مو ورته ویل صاحب زه خو به تجربه یم زه به څه درته ویایم بیا ده خبره وکړه چې نه بگو مو ورته ویل چې تو ظاهرشاه سره یې کاکا زمان وي د ظاهرشاه ګمون کوم دی تا بچیانې خوري نه کېږي د کایتوس دوی په منځ کې مخالفت وشي د افغانستان به مصیبت سره مخامخ شي د داود خان دا کیسه وکړه چې خوب گفتی پس دا خوب گفت کېږي تر دا کایره به زوی څه یو کول دوه کوله چې تیر شو داود خان په ظاهرشاه نه کودتا وکړه سره کمونیستیون وي زه میږ چې جهاد کړی دی حاجي صاحب یې د ده پوره هم نه دی کړی میږ د کمونیستیونو د الودې د پوره کړی دی
چې توسې دغه افغانستان په روسیونه نه خارج که داسې نه وي چې دی توسې زمانه پکې خارج شي بی خدا جهاد نه دی کړی که عرب رازوب شوي بیا خلکیونو کودتا وکړه خلکیونو چې کودتا وکړه که عرب رازوي تارکای صاحب ته ورغلی یوه ورځ په کارتچار کې و یا بادشاه نه و میرزالا می بولا در درخیل و کڅوک و دست مالخیلی که دای مو مرگلی و این دا تارک هم دلای وای خو بیا تارکی تا ورغلی موسر خونادین اجیر سره و اسرک خاصیلی بیلی دار سره اول تا چې کینوستی بیا په کارتچار کې د جامع کړه په چوکړن کې کنوستو هغه دا بالو څنګه مدونه بیا تارک اینو سو بیا اکسی کړی چې می خو ولایتي ته نه پرګی تاسو د خپل بچان مکتب ته ورکړ مور ته چې و صاحبہ می خو مخکې تعلیم نه کوي می ګور کې امن الله خان په وخت کې مکتب ته ورغلی وی بیا ورته دی پلاری چې صحیح درته و چې داسې و امن الله خان ملمونه می ته چې درس وکړو چې وایو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وای چې امن الله خان یا دلته کافر دی شیطان یې مخته کړی دی بسم الله په سټه ایدو زی تعمیر صدلی مکتب هم نه یا ایس چې په مکتب کې شوي ټیلویډ کې ایتو په تنظیم کې شو او ترکیه صاحبہ ایس چې حکومت په خبر شي زویر شاه ولاسم نه دولاسم نه فاکولټي نه خرجوي بیا کا ته بوتشي وګټه په دنا کوم ویل کې نه به دا بوتشي وکې په چې یو میاش بعد بیا زه ځواب درکوم څنګه صاحبہ بیا یو میاش بعد زه بیا درته روشم دلوي صورت کړ دنو لوړي دغه نه ترکی نه کودا تایب سو وکړه خدای نه خلکیون شو خلکیون نر په جګ شو نه په پلاری باندې نه په مایندې باندې نه په مليونه نه په مرشونه باندې ځاټیر یې سټ کړ په چرخی ته چې بزه هغه درنه وینم سیرینا دای دلته سټ چې باز لاس وای شاه بوتشي راغی یل تام دردا دای نه په جهاد برید وکازي شو پکې راسیږي زبې د یو وخت به مینا درته وښایم ته مو ګلون که کارلی ورته بیا به مکمل بام درته وښایم ته د چې وبسه ماکسینه یې وکړو خدایه روس ناکوم کړو دا یې روس سلور بیا تنظیمي جنګونه ولګوي حاجي صاحب کله چې د ثور انقلاب ختم شو دغه نه وروسته تاسو د خوست او ګردیز لار څنګه ساته کله ولس کلم بند کړه د علت څه وو صاحب صرف دا لیار چې میګ بنده کړې وه د دې په خاطر م نه وه بنده کړې دې په خاطر م بنده کړه چې دا جنګ چلو یې پښتیا ته رونه شي دا ټول قومونه او که خصوصا د ټول قومونه بیا چې صاحب پکې درسي که نه دا لوی پښتیا ته رونه شي ازورا په ازورا ودرېده مشر یې و تاجک په تاجک ودرېده سایه په سایاب ودرېده پښتین په پښتین ودرېده سایاپو دا سره ویشته یو کو بل یې ړانګ که میګل تاکاني صاحب کېنولي چردري مو چې په منځ کې صلح وکړي بیا پسې ویراغلي صلح ته کله د یکماتیار سره غږېږه پښتون سره کله د ازورا سره غږېږه کله د تاجک سره غږېږه درلمان ته پسې لوړي اولته هغه ملو څه بولو ذاکري ملو چې وله به ویر شي مو اکاني ته وایي سړیا دولم په دا لیاره کې ګرځوي په خال که نه به مړه کړي ولته چې ویرالی درلمان کې ذاکري ونه چې په سټر وګرځي په میګ نه یې برید وکړو ازورګي وي کڅوک کې څه هغه مړه شو څه یې میګ مړه شو ولې په دا درلمان کې مړاولي وي خو دا نیکي نفسه وشوه دوی په منځ کې افغانستان یې په کونه سره کړی په دا منځ کې دی نه امیرالمؤمنین بیا افسر پیدا شو که فکر دی بالکل حاجي صاحب تاسو په خپل وخت کې د مولوي صاحب جلال الدین حقانی سره پاتې شوی دغه وخت ځینې خبرې ځینې کارونه چې تاسو ورسره کړي په ګډه هغه کله موږ سره شریک کړي حاجي صاحب داسې یوه خبره به وه چې موږ مخکې کیسه درته وکړه چې میګ حقاني صاحب دغه د پښتیا مشرون چې سره کېنوستي چادای په کېده یا دا د حقاني صاحب نظر و چې موږ ته یې ووایي چې ته به پیر صاحب ته لوړ شې نعیم حاجي ته یې ووایي چې ته به حضرت صاحب ته لوړ شې د پیر صاحب نه هدف څوک و پیر صاحب نه هدف یې څوک لکه څوک یې ښووله پیر صاحب ګیلاني سید احمد ګیلاني سید احمد ګیلاني چې ته یې دغه ته لوړ شه نعیم حاجي ته یې ووایي چې ته حضرت ته لوړ شه
خو داسې تقسیم کړي په دغه تنظیمې کې. مو بیا حقاني صاحب نه پوښتنه وکړه چې په دې کې د مطلب څه دی. ده وویل چې خو وسلې به ضروري میک تو څه به سره کینی اتفاق به میوي اینې دا خامخا په دې منځ کې چې دا بې اتفاقي میږي تو څه منځ ته تنظیمي روشي دا تنظیمي جنګي نظ نه جوړېږي. هغه وختو ته که فکر دې وي په سمت شمال کې 1500 کسای تنظیمي په نوم سره مړه کړه. بالکل په لویه پکتیا کې یو سړی د تنظیم په نوم څوک نه دی وژل. بالکل میږ به چې سره کېنوستي ټوله لویه پکتیا بس کیسې به م سره کړې بیا به حقاني صاحب ته ووایې چې ته خپله کیسه چې کومه د خوښه وي هغه به سره کي بیا به یې میږ کي. داسې نه چې وایي چې حقاني صاحب کیسه وکړه خلک پسې ومنله یا به وزیر منګال کو یا به نعیم حاجي کو یا به زه کم یا به بل څوک کو. نو د لویه پکتیا که فکر دې وي میک په دې شکل سره وسوتله تنظیمي جنګینه نه شو پیدا. تر دغه وخته پره چې آزادي پیدا شوه. آزادي نه بعد هم حاجي صاحب میک بیا د تنظیمي جنګینه نه وکړه که فکر دې وي. نه کني د تنظیمي جنګ کړی دی نه بل چا کړی دی. خو هغه کسان چې حکمتیار سره ورسره وي یا بل چا سره ورسره وي هغه خو ورسره اوښته وي. خو میک په تنظیمي جنګ کې بیا شرکت نه وکړ. میک ته خپله ګیلاني صاحب وویل چې نره اضافه یې دغه نه باس ده. د ګیلاني صاحب په وخت کې ستا وظیفه څه شوې ده د سره؟ د سره صاحب خو داسې وښیه چې زه یې قمندان مقرر کړی وم. فکر در رسېږي که نه مو ته یې ښه وسله روکوله جبهه به ښه صحیح وه 1500 میړه 600 میړه 700 میړه 10 میړه 100 میړه دا به په جهاد کې مو سره وي. چې کله زه رښتیا چې اول ګیلاني ته ورتلم موی ګیلاني نه سوال وکړو چې مو خو چې د حکمتیار ولید بل ولید خو ذهن داسې و چې زه بادشاه یم. تو فکر څه شی دی؟ ګیلاني صاحب وویل چې کله چې افغانستان آزاد شي د روسیونو کمونیستیونو نه افغانستان چې چاته اسلام په لار نه رایه ورکړه ای میږي تو څه بادشاه ده. همداسې خطاب یې ځون ته ونه کړ چې زه به بادشاه شم یا بل څوک شي که نه. مو ورته وویل چې موږ چې نه راوکوته زه یې تو سره در سره کېږم. بله په دا چې ته عمومي د افغانستان سړی یې ډېر ښه. یعنې د یوه شخص ځون ته هغه نه کول چې زه د بادشاه شم زه د بادشاه شم. بس یې ده سره 3 سپېره ورسره یم زامن سره امید هغه دغه سره 3 سپېره هغه اړیکه روابط نه دي ورسره. بیا یې دغه نه بعد هم داسې یوه خبره پېښه شوه چې د تنظیمي به چې څوک بندیون شو دا د نعیم حاجي ځای وکیل و دغه امید هغه دغه وي د پیر صاحب خپله ګیلاني صاحب په دې نه به بیا د بندیون ور خلاصول. فکر خو رسېږي د ایس د امریکې په وخت بیا ایس نن ورځ خلیفه صاحب چې کله افغانستان ته داخله ده اینه تماس خو مو سره کا فکر دی ای د ورنه باندې شو کا فکر دی زنه کولونه پسو چې اعدام یو کوی زنه پسو چې څه شی وکوي. خو په ساده غنه دوی کوشش وکړه خپل مو قرضی ته وې قرضی و چې دا څوک نشي اعدام کوله. اینه قرضای د میکس سره موافق وو. موږ قرضی نه پښتنه وکړه رښتیا د اکثر ریه تکړه مور ته چې قرضای صاحب ته فکر وکړه د امریکایي خلک کېری ته نوځي خلک زوی ته نوځي دغه د خو کور نه دی تر رئیس جمهور یې د خو یو مخه ونسه درته و چې صاحب دا د دریا وخت چې ته مت خبره وکړه با ماتوم لاره موچنه بشرادار لاره موچنه تیار لاره موچنه وایي چې وسله لرې موچنه نشته پیسې د سره شته موچنه دا نشته وایي چې دا نه وي در سره پکې در رسېږي که نه ته القاعده یې زه القاعده یم چې ځانونه وسوتي پکې در رسېږي پښتونه ټیل په القاعده کوي. دا د قرضې خولې خبره درته که موږ ته دا خبره پرېښه چې خو ښه حساب به ماتوم ورسره دي نه پیسې شته نه پیسې شته پکې در رسېږي نه طاقت شته دومره طاقت خو نشته سره چې امریکې سره ووایي. خو بیا چې طلبون جګ شو درته و چې طلبونو سره به ډېره ګزاره کړي میږ دوی به ول سره یا این دا کوشش ممکن خو لنډه ده چې دومره کوشش یې وکړو. خپله خلیفه صاحب هم چې افغانستان ته داخله ده پیر صاحب ګیلاني خو پاک رسېدلی و دا یې زمانه ته امید هغه ته روغه شپه یې ده ته روغه
دا دوی په خبر شو کرزای دغه دا بل سنمه د پنشرای احمد شاه مسعود نه بل شهید ژوندی دی زون بي کاندید احمد مسعود نه ډاکټر عبدالله بس بیا دا خبره وغوښته نا خلیفه خو ډېر ښه سړی دی که فکر وکړي اینې چې دا سړی نه دی پرېښی یا کرزی یا فرض که دا ډاکټر عبدالله که فکر دی یا ولې څه ویلي هغه کندورای دا ټیل دی چې چېرته سخت مخالف د طلبونې وي هغه ورغلی دی خلیفه صاحب ورغلی دی یقین ولره بادشاه خان به ډېر باد پسې غږېده که فکر دی وي دا یې بادشاه خان ته ورغی د هیڅ شپې کې بادشاه خان هندوستان ته ولوګو خدای به ډېر باد پسې غږېده پاکستاني صاحب دغسې بادشاه خان یې میږ زادرون بادشاه خان نر هغه خلیفه دومره ښه سړی دی خدای دې ښه لري خیر برازوي امیرالمؤمنین ښه لري خدای دې ښه لري نرداینده سکسالو کابل سول در سره حاجي صاحب تاسو په خپل وخت کې خپلو ملګرو یو وړوکی غوندې دولت جوړ کړو چې په هغه وخت کې ته د قبایلو چار رئیس وې که په دې موضوع لږ راته وغږېږئ دا خو صاحبه میږ چې هلته سره کېناستې د اقسام سره وکړه چې وسړوئ هلته به زه خو داسې یم چې رباني ولې رئیس جمهور دا خو ګرد ګرځېده زه خو یم چې خپل حکومت به سره جوړ کړي دلته چې دغه خیست وسوتي پکتیا وسوتي ورګین وسوتي پکتیکا وسوتي بیا هلته په جګ شو صاحبه دا حکومت هم جوړ کړه دغه هغه هم قایره برازوي عبدالقیوم ولي کړه د شرعي صاحب هم قمندان کړه عبدالقیوم خان ولي کړه چې دا ولي دی هغه نه ما امر په وخواست صحیح ویلي د رباني نه دا د رباني په وخت رباني په وخت رباني حضرت خو لوړي 2 میاشتو بیا رباني روغه بیا قایره برازوي دغه شرعي صاحب بیا خیس قمندان و خو د ریاستین هم سره وویشتل زه رئیس د قبایل کړم حال دا چې تا تعلیم هم نه و کړی څه تعلیم به کړی و سړیه خاص یې باور خبره وه که نه تعلیم معلیم دغه نه وي ولته بل هغه و ګرباز ملخان هغه یو چې رئیس خو شو نوم یې راویر شو خو دا خپل حکومت هم سره جوړ کړه بیا مې د غازي املا وتړله په ورګین کې مې حکومت جوړ کړه په خپل هم جوړ کړه دنه به مامرینه وخصو بیا پکتیکا ته بسلوړي بیا پکتیا ته رغلی د غزیده د خبره بس دا حکومت هم سره جوړ کړه حالا چې سپره طلبون رو دم طلبون ته ورته به چې دغه سره جام کوی ما ټیل سره کېنوستي موږ خبره خو نه وای چې زه درته وایم بیا چې سره کېنوستي سره وم چې دا څه کوئ زونه یې تېر کړو پاس ورته وم چې درېیمه ګاردیز تر درېیمه پکه درسي که نه ګاردیز تر درېیمه پکتیا تر درېیمه لګار تر درېیمه خیس تر درېیمه دولم څه تېر کړه دوللو بیا همداسې وخت شو چې یو وخت کې ورغلې کندهور ته امیرالمؤمنین ته بیا وی چې دا مشرکي ته به ترکیب ولویږي بیا خلک جمع کړه کاني صاحب سره لږ په د وسلې سره مخالف شوي صاحبه دلته یې د وسلې ټیلولې یا مصرات سره وکړه میکسي کاسې چې دا وسلې ټیلوي دا وسلې خو امیرالمؤمنین ته څوک نه ورکوي پاکستان ته اړوي سټیل سرخا ده بیا یې د غازي صاحب افسلوړي میرمشاه ته میرمشاه نه اسلام آباد ته د ابراهیم اجیر سره او خلیل د خدای وبخي عمر خان بلیدار سره وی لاس 12 میړه د اسلام آباد نه سورج کوټه ته کوټه نه کندهور ته ورغلی ولته امیرالمؤمنین ته ورغلی ولته چې ورغلی یو منګالو نو سودالو سی خوګو دوا زمانی نیولې وی امیرالمؤمنین یم ځای کړی او پیسې درې ور په استلې یو درته و چې کاتو سو پلی میګو ورول شم صاحب ولته چې ورغلی امیرالمؤمنین عزیز استانګه کټاوه نوستو په کټکان کې میګه کې نوست دا مرته وي صاحب ایس دا تپینا ټانکینا راکټ دا خو کا تپینا ټانکینا ټیل کې دا وړه وسله چې ټیلوي دا ته نه درکوي ولې وزیر مسجد تا کوټه تړوي وای چې بس دا خبره خلاصه شوه هغه مری خو بیا دا کور ونه بس بیا نروتی هغه منګال عاجز وای چې تو شو مو به زیار نه ویر شو بیا موته یو مرګدی و چې هغه منګال در نویر شاه زمانی چې باندې دی په سټ ور وګرځدم بیا موته و چې حاجي صاحب ته څرګ غلام د امیرالمؤمنین هغه محمود عمر
بیا مور ته صاحب ولته پلور یې خوږه ده کاپن یې درنه وړي زامن وراره باندې دي چې په چی شي نه باندې دي مو چې تو امضا کړې وه رنګ یې وتی چې هغه مو ته ډېرې خلک یې درې ورای مو په امضا پیسې استلې صاحب زه به یو وخت ساتو ته وکړم چې وایي مو چې مخکې به والا کوي تو امضا په درې پیسې کړې وه چې په تو نه خدای دومره مهربون شو چې تو په امضای بال بچته پیسې استې ته یې خدای نه ناراضه کېږې خولي ټایلو شو ونې وایي خاندل چې کاغذ خو ورک شو پټۍ پرې کړه خو وایي لیکل چې ور خلاص یې کړه ورته چې خدای چې دومره درنه مهربون شو چې تو په امضا بال بچته پیسې وبسي په درې پیسې مخ وایي تو امضا مو نه کړه نه ته یې خدای نه ناراضه کېږې بیا د بندیون کړي دي بس هغه یې خلوص کړه سرول یا وصله پسه پوته شوه دا خو دلته دا کور وشه پسې نه دغه نه بعد که یې رب رازوب شوي وي بیا نرچوي راغلي رښتیا د اکثر نه پوته شوه کندوروی وي چې د هغه ته ترکیب لوړ شي صحیح بلي دولې مشرکي ته خو چاک مور ته چې لیار خو مول دلیدو صاحبه پال یار چې لوړ شوي سترګې مو چې داسې چې په لګار لوړ شوی په دوباندي حاضر ته وخت یو ګوي تو څه به د لیار دلی ته خو زوزا یې مسلمانه کا څرګې تو ته د لیار معلومه نه دو مور ته وایي چې داسې په سوراک چې لاندې ورول وګوي هغه ته څه وي مشرکي ته به لاندې ورول وګوي داسې په هغه لوړ شوی په لګار په دوباندي په حاضر ته به وخت یو لاندې په سراک ورول وګوي چې والا ته بالا دې ته بر سارا وي مو چې غذاب خو جوړ شو میکسې کسه مرګلي وي سره یې په دغه یا دوړي ولانډه یې دا چې مشرکیم څه ونیو فکر رسېږي دا درې څلوېښت ولایتونه مرګلي مې که پېژندو سړي څه کوئ چې جنګ ورسره کوي دغه مخکې دا حاجي صاحب دا درې څلوېښت ولایتونه تسلیم شو دغه نه بعد هم بیا کوبل ته حرکات وکړ چې کوبل په لیري کندري غیر شهید که برجانی برکاسی بود ولته شهید شو خو پسه سوره یې حاله دلته هغه احمد شاه مسعود ورغلی و خو دا هم څه ویل چې 12 بجې کېدي کوبل هر ته سره ننوتې یې لنډه کیسه مې دا درته وایم موږ سره شهیدون وي د هغه به ورچولی و دا څه دا مخکې به چې وښي برجان بیا ورته طلبونه کیسه وکړه چې دای څه شوي چې طلبون د هغه شهیدون د استه وچوي خو یلته دردري بس هغه ارګم څه ونی بیا حاجي صاحب دا نه امریکا سیاست و یغه طرفه سمت شمال سي دغه طرفه طلبون شو حالا بیا موضوع دوی توسل چې مو مرګلي ته وي چې دا سمت شمال چې طلبونه په مقابل کې ودرېده څه بیګروي دا امریکا به بیا سيزون ورولي دا غوي زون مرګلي کو سمت شمال بیا نرداین امریکا په سره ولا ډیر باس ونه کوم بعد خبره ډیر ښه جسم خو تیر وختونه کې مو لکوم مشرانو سره یا د ولس مشرانو سره ډیر نستای پستای شو د چې ورسره ټول شوی وي جګ شوی وي که د هغوی و خاطره وي د څه خاطره وي هغه لیدونکو سره شریک کړي حاجي صاحب خدا سوا چې مقصد چې ډیر نږدې ورسره پاتې شوی و خاطره وي ډیر د خوښونکي وي دا څه چې زه ډیر نږدې چې ورسره پوته یم د ګلانی صاحب سره یا د اکانی صاحب سره یا د ولایت پکتیا چې د کیم د جهات مشون وي دغه سره میخته ما د خوږه خاطره چې تا د ګلانی صاحب سره یا د پکتیا د مشران سره هغه لیدونکو سره شریک حاجي صاحب کاته فکر وکي دا سنایم حاجي صاحب خو سړای وو په منګال کې وزیر منګال خو سړای وو په پکتیکا کې داسې چې کاسه خو سړی وي په پکتیا کې غلام خان دغه وي حضرات دغه وي دغه سره ډېرې ښې خاطرې وي د اوله نه چې کوم مشرون وي که په پکتیا کې وي که په پکتیکا کې وي دغه سره خاطرات تر نن ورځې په رئیس خو څوک پوته نه دي ټیل مړه دي یو زب که پوته یم یو هغه پوته دی توریالي په لور وزیر منګه خان صاحب پوته دی حاج ګدای نشي فکر کې پرېته بله خلیفه صاحب شروع غلی و یوی مټاره ورته وکړو یا دای پښتنه ته ورغلی و نری دغه میږي لوی پکتیا تر کندهوره پرې ښه خاطره وه د
ګیلاني صاحب سره که کندوري ورسره وي او که د حضرت صاحب سره ورسره وي د خاطرام په افغانستان کې ایټیل سره خاوه مشترک کور و که فکر دی وي می خو مشترک تقسیم شوي په تنظیمه کې خو که حضرت صاحب سره موخه ګډه وه کور هم ګاډ و ادب هم ګاډ و سره تر هغه وخته پوره چې هغه روغی امریکا روغله امریکا چې روغله دلته نر بیا حاجي صاحب دغه مشرونه بیا دا کومینه سره تقسیم کړه دا تاجک دی دا ازبک دی دا زورا دی دا پښتین دی دا پلونای دی موږ به دا کیسه ورته کړه چې یو مملکت د یوه کوم نه دی جوړ شوی که تاجک دی د افغانستان دی که ازبک دی د افغانستان دی که هر څوک دی د افغانستان دی وخت کې د کارځای خو هغه انتخابي نه و موقتي رئیس جمهوریه که بیا چې کله د ووټینه یې کړه انتصابي و مخکې چې انتخابي ووټینه یې کړه هر ځای موږ لویه پختیا ټیله غوښتي چې دا څه لویه مشران یې غوښتي موږ چې فکر وکړو د تاجک هم نوستي ازبک ازوره ټیل نوستي بیا خو هر چا کیسې کړې مونده ورغاوي چې حاجي صاحب څه کیسه و زه جوک شم مور ته و چې کارځای صاحب زه به یوه کیسه درته وکړم دا لویه پښتیا ده میختو ته چې رایه درکوي ښه ځون پوه که ښه سوچ وکړه دی نه نوس یې دا خلق لویه پښتیا ټیله نوسته او ته چې دا فکر ونه کړه چې زه پښتین یم موته به لویه پښتیا یې پښتې په نوم وټر وکړو خو چې نه د چا په نوم وټر وکړو مور ته و چې موږ یې افغانستان په نوم وټر درکوي داسې وټ درکوي که یا که یې رب راځي وي مخکې بوتسویونه چې بیرغ یې په ډیلي کې و احمدشاه بابا میرویس بابا سلطان محمود غزنوي موږ یې پښتې په نوم ته نه درکوي موږ یې افغانستان په نوم درکوي چې اول به تاجک سره ښه کوي بیا به ازبک سره ښه کوي بیا بیا زورا سره ښه کوي هر کوم بیا په آخر کې به پښتون سره ښه کوي موږ که بیا د دا ونه کړه بیا یې موږ وټي تو سره نه ده کرزي و چې ته بیا د خبره وکړه بیا به ورته وکړه بیا یې و چې ته د خبره وکړه بیا به ورته وکړه موږ چې زون سوچ وکړه موږ یې پښتې په نوم تو ته وټ نه درکوي ایس نن ورځ زونه زه دا یم چې تاجک ته به دا خواسته ازبک ته زورا ته او د افغانستان هندونه سکونه ته چې دا ټیل د افغانستان خال دي د عید مبارکي ورکوي خدای دې ښه لري دا د فکر وکړو دا تنظیمي کوم څه ګټه وکړه په دا کومین هم چې تقسیم کړی دغه څه ګټه وکړه اګ دا شی دی چې موږ یو افغانستان جوړ کړي په افغانستان هم زړه باد شي افغانستان په مملکت هم زړه باد شي اخر تر کومه ځایه پوره به دا وینه تلیږي فکر رسېږي که نه بیا په دا وینه نه زه نه یم خفه افغانستان ته خدای پاک پروردګار لوی امداد کماک ورسره کړی دی داسې طاقت نه دی پیدا شوی چې په افغانستان یې حمله نه دو کړي داسې انګریز وښیه داسې روس وښیه داسې امریکا وښیه خو شکست خو یې ورکړی دی تعلیم هم نه دی کړی هم نه دی کړی احمد زه تعلیم کړی حاجي صاحب په وروستیو کې څو لنډې پوښتنې درنه کوم د اختر اړوند هغه پخوا چې کوم د اختر دودونه و رواجونه و هغه اوس شته که کمرنګه شوي دي دا د ښه کیسه وکړه زه ټیل افغانستان ته که تاجک دی که ازبک دی که زورا دی که پښتین دی یو څه زه ورته کومه چې د خپل کلتور د خپل عادت د خپله جمعه د خپله ژبه ما بدلوئ زموږ ډېر زړه په دا باندې دا به څرګه باندې موږ به سره وې چې دغه سړک کوبل ته تللی دی بیا به په بله ژبه چې وروړولی پړسیبونو ژبه ته چې دا لاین کوبل ته تللی دی ایس دا وړی توسه ډله یایي چې دا روټ کوبل ته تللی دی زه په دا نه پوهېږم چې روټ پشادو میګاک دی که سپای دی ژبه یې چادو دا یوازې دا یوه موږ به سره وې چې پلونی سړی میدون ته تللی دی یعنې تیاري میدون ته ایس یایي چې ایرپورټ ته تللی دی بیا یې چې ډګر ته ودر ایرپورټ ته نو ولاکه زه په پوهېږم چې ایرپورټ سپای دی که سړی دی دا یې دوې در خو عزیزه سپین ږیری سړی دلته کښېني تلیفون ورته روشي داسې نه ورته یې چې یا بالې یا سلام علیکم دا یې چې الو
نو ولاکه په بیګم شالو زون ته زیړه کو خزه تا کا بلتای کو بالکل حاجی صاحب نه پدانه به د خلک ته تاجک ته ازبک ته زورات ته پښتاني ته سول دی چې د انګریزي پریږدي زه خو چې په خپل ژباروش دا یو سول بدای حاجی صاحب ډیر بیا داسې ای د موزینا بنن پښتنه کړه یغه نه مور ته چې مخ دوی ته تلیپین کړه و د چې مو سایلنت کړای و هیڅ په سایلنت زنه پیغه خدا سي اشه بند کړای بو سایلنت سبالو دو که سای ژبه خپل پرې کې دی عزیزا لک سړای بو دې چې سوچ وکړو بالکل دا خص بزور ته به زول د ګوربا ستانای منګال زادرون خصول ټیټ پیژندای کده په جمعه مس نه پیژندل کی هیڅ نه پیژندای کیږي نرداب ورته سول دای د مبارکي ور کومه چې یو کایربرازي روټ پریږدوي یو ایرپورټ پریږدوي عموما خبره چې مقصد پښتو شړی یو آلو پریږدوي خپل پښتې یایوي او پکې راسي کنه نرداسي عائشہ سایلنت کړای بنو ورزلای بو حاجی صاحب یو بل خبره په خو وختونو کې په پښترونو کې خلک د مبارکۍ نه ورسته یا په مبارکۍ کې په کورونو ګرځیدل مقصد خوست کې خو ډنډکای مشهور دي لکه خټه ورژنه چې موږ ورته وایو یا ځینې نور رواجونه چې په خوا لکه مخ عمر نه کم دي تاسو مشران یې هغه رواجونه خوراکونه یا هغه دستور چې په خوا به کې د پښترونو کې اوس هم شته که داسې دو عزیزه چې کا خوست دی که تڼای دی که ګورباز دی لږ خو داسې اندازه پېښه شوه چې دا خلک سره تیت پراک شو ډېر شو که فکر بالکل این هغه مخکې به یو کلی په یوه زوی و ایسه چې څوک په یوه زوی دی که اخیست دی که ګورباز دی که تڼای دی چې په کلي کې په یوه زوی وي این کلی جماعتي وي انر بیا په ټولو کورونو په عید کې ګرځي خو کایمي غونډه دوه مندکر خو ولي که زه په بار کلی کوم بیا ټول کلی سره عید کوم خو که دلته وم تر دا یې بیا دلته دا کورونه دي د میګ د عید سره کې زادرون پروته دي خستول پروته دي هر څوک چې پروته دي دلته بیا عید وسره کې ډېر حاجي صاحب په خوا وختونه کې دی اختر تا ته جالب کوم دستور چې خوان درکوي غواړي چې کاش هغه دستور رواج چې باید په اخترونو کې غشي کوم یو ډېر جالب تاسو په قوم کې د زادرانو په قوم کې حاجي صاحب چې نور قومونو جلاوي مقصد په نور قومونو کې میګو په زادرونو کې داغه و چې یو په نر لوی اختر کې چې زه زونو ما دا ډېر طبيعت به د ټیله خلک کا سپینګیرای بو کا کشر بو کا مشر بو یا غي کور ډیر و غي به جنگاول دا دی وا خو په دې کې دوازي اوی چې یو دوا مونږ د یو بارا زمس خلر وتلی و داغه و وسلې بم تړلې وي پک بر سره وي بیا بم دا غي ډیر جنگاول دا بیا دغه د وی ولسوالۍ خلک به یوزوي تتلی بیا به چاکیم کلی ته بتلی یا دوا منځ ته یغه بیا د مصبحیم چای ماړی ډوډۍ د غرمې رو کوله بیا بم د داګي شاوګ ډیرو داګي بم جنگاوله یا غي نه بعد بیا د دویم شاوګ داو کایره برازوی چې داګي به نه جنگاوله وصله بر سره وا بیا بم نشان تعالی کړای وو بیا بم دا ویشت فکر رسیږي دا بم ویشت بیا به چې چا ویش با صاحب تکړه سړای یا ساجي سره به وصله سره وا چاګي جنگاوله یغه باګي جنگاوله چاغه نخه بمشتا یغه به نخه وشتا خواش ایس نشته یا د دوه شي ایس نشته حاجي صاحب دغه کلتوري یا فرهنګي شیون لکه لونګۍ شو صدر شو نور شایان شو کنه دا اوس په ختمېدو دي دا څومره زورونکي د موږ د ټولنې لپاره حاجي صاحب که انسان فکر وکړو میګ د پلور په وخت کې مو چې دیږي د ټیله زادونو شاړای وي تو به د اکساور دا پرې نقل کړای وو چې ار سړای دی د خپل منګال کې په زادرونه کې په زوزوی کې په نور کومه کې په ټیله کومه کې دا شاړای وي خو مطالعه پښتانه په دا پرې کړای چې ار سړای دی خپل شاړای سره پیژغای دا خو یو خلص شو میګ دوران چې روغله بیا جی باټې شوې فکر خو راسي شاړی ته هم تغییر ورکا دایمي په دوران چې شاړی ته هم تغییر ورک ای صاحب دا شو چې څوک تیر سری نه شو څوک کاترې شوې تیر جمعه کاتره تر ورمګای ګاډه کړی ته خدای پاس دا د درې پته شي زه شیشې په پیجاو شو هیڅ کاترې شوې
ایس دومره جیباټه نشته حاجي صاحب دومره پټکای نشته چې مړی په ګابر ته ورکیږي بالکل دومره جیباټه نشته چې ورینګي وي یالمیر وي په مړین دی ونڅه هوټل کاتري دي که نه فکر وکړه حضور ته ولوېږه دا شاید مانځه جیباټې بیا ایس کاتري مانځه یوې حاجي صاحب نیمو خواهش ته دغه ده چې دا کاتري دې پرېږدي زه خو یې ما چاړشاړی د وغوندې نه خو دا جیباټې خو د وکړو ډېر حاجي صاحب که په وروستیو کې دوه پوښتنې دغه ځواب په لنډو کې راته ووایي تاسو اوس د علماو شورا غړی حسابېږئ غړی پاتې کېږئ دغه مسؤلیت درته ستونزمن دی که راحت یا ارامي پکې احساسوئ په دا کې خو حاجي صاحب دا کوم مسؤلیت چې دی زه ولکه په خبر یم حاجي صاحب یوه ورځ یې دلته وغوښتي چې ولایت هم والي غواړي دلته چې لوړي بیا کایر به وي کندهور نه څوک روغلی و چې پلونای دا د علماو شورا غړي پاتې کېږي خو دا څه کسه مشرون به ورسره وي زه وښلم یو توریالی منګل وښیم یو د عبدالقیوم ځای وښیم فکر دی وي یو د نعیم حاجي صاحب وراره وښیم یو ګرباز دی اصل نه لږ نیمچه ملوم دی ایمله خان ځای وښیم دا نره بیا شیخون ورسره دي ملیون ورسره دي داسې وضعیت چې پیښ شي چې په قومي کې څه معامله شي قومي مسایل شي هېڅ هم ډېره ښېګړه دا جوړه کړه صاحبه چې می خو بنده ښږولی دی چې چا دعا وي که لرې وي که نږدې وي چې لوړ شي پانه مړی یې نه خوري خپل هر سره وړي فکر رسېږي یغه نه بودوڼا نه وخوري بودوڼې خپل دلې ساز نه وخوري برامتې نز نه وخوري نو بیا ورته وایي چې میخ ته واک وکوئ فکر رسېږي خو که چای والي سره مشکل و چای رئیس سره معاون سره مشکل و میږي غوړي چې دا مشکل والي صاحب دا سړیتونه یې دا په کوم دلیل دا سړی کې نه وي که دلیل د والي یا د رئیس یا د معاون صحیح و بیا ورته وایي چې سړی خو ته غلط یې خو ته که نه که بیا د والي و بیا والي ته وایي چې دا کورما که والي صاحب یا ولسوال صاحب دا کورما که مستقیما یې غوړي ولسوال غوړي والي غوړي معاون غوړي رئیس غوړي فکر خو د ورسره دا غوړي دا نرچرو غوړي دغه نه چای ورکوي چې ولته چې وخت وي مړی هم ورکوي خو کالر زوی وي یا مځکه دعا وي یا چې شي دعا وي بیا چې ورسره وړي شي په دوی نه مړی شی نه خوري ایس هغه دوبۍ هوټل نوم یې چې په یخه یوه خلکو ته بیلیار نه وي چې تېرولی چانوس وي هغه سکوت شو دا چې مې خو نه په دوڼې وخوري نه مړی په خوري بالکل دا کیسه حاجي صاحب ډېره مننه چې وخت دې راکړ او په دې اختر وخت کې موږ سره کېناستې خبرې مو راسره وکړې پخواني یادښتونه مو راتازه کړل نو ډېره مننه درنه کوو خدای مو عمر دراز که خدای مو همداسې غښتلی ژبور او د قام لپاره مټې وګرځوه زه خو توس نه خشول په دا یم هرمون به دا دی په دا وجیره کوي زمان سره نه کنه دا نه هغه مو ستر زمان دي 15 زمان دي زه یې نه پېژنم اینو داسې خو دوی ته به فکر به در وشي ته خپل زمان څرګه نه پېژنې داسې وایي پېژنم دا به زمان دي خو داسې نه پېژنم چې ته په لوږه که څرګه یې په رښتیا په دروغې که څرګه یې په ګولۍ چې وارېږي څرګه یې ټینګ یې که سست یې دا به نه ومو نه پېژني داسې به پېژني دا پلور دی خو که ته یې مو دغه زمانه نه پوښتنه وکړې چې پلور م شپېته کوله په مخ کې څه کور که دوی به څه درته وایي نیمو معلومات نشته ورته نیمو سره مطلب دا دی چې تو سره نه زه خشول په دې دلیل یم چې په دې مورد کې تو سره د خدای ښه وکړو دومره سړی زه نه وینم چې مونږ دا پوښتنه وکړو چې مخکې کلتور څه شی و افغانستان په څه خل و څه خلکسا وه دا یو تو سره خشول شم نره قسم دی چې په ورځ کې زه نه خوشحالېږم الله پاک دې تو سره ډېر ښه وکړو چې تو دا د مخکې د افغانستان د کلتور د ژبې د عید د مبارکۍ دا پوښتنې یې مونږ وکړې دغه تازه ډېر خشول شوم خو دغه بویده دي چې توسې ډېر کوشش په دا احساس وکړو انشاءالله حاجي صاحب دا اختریزه خپرونه ده موږ بیا راځو له تاسو سره چې نورو مسایلو کې ځکه تاسو د علم خزانه یې تاسو فرهنګي مسایلو کې تاسو دوه حاجي صاحب چې موږ خو درته ووایو خو مو بیا مو ته چا ووایې ولته یو وزیر سره نو سوی قاضي په زوی کې
صحیح طلبونو نه شکایات وکړه بیا مو څه کیسې وکړې ډېر تفصیل یې نه درته کوم مو ته وایي چې حاجي صاحب تو څه تعلیم کړی شو موږ خو ډېرې فاکولتۍ یې لري وزیر صاحب داسې ښایي بولا څه و څه شه ورک شه زمان داسې ښایي بولا یک وزیر ماړی نه سره نوستي موږ صاحب ډېرې فاکولتۍ دي څه دي مونږ چې یوګانا یوه بې ظاهرشاه په وخت کې یوه داود په وخت کې یوه ترکي یوه حافظ الامین یوه کارمل یوه نجیب یوه حضرات یوه رباني یوه امیرالمؤمنین درې فاکولتۍ به زمینغ رئیس صاحب په وخت کې ویلې یوه فاکولتا یې چې اشرف غني په فاکولتا نه نوستي دا فاکولتۍ خو ویلي که بیا یې تفصیل نه غواړي چې درته وایم چې ظاهرشاه دا کور که داود دا کور که ترکي دا کور ډېره مننه جي صاحب مو ته وایي دا تعلیم ښه دی چې دا تو کړی که تجربه ښه ده وخندل دو داسې ښه خدای دې تو سره ښه وکړو نره چای غوړپ که ډېره مننه د ژمن راډیو تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دغه وه د لوی اختر په مناسبت د څرې او خاطرې خپرونه چې له خان صاحب عبدالرحمن زدران سره هم در وړاندې کړه او په وروستیو کې له لیدونکو بیا هم یوه غوښتنه کوو چې په دې قربان اختر کې په لوی اختر کې د موټر چلونې سره په ساتریو ځایونو کې نو له موټرونو او تیز غږ سره ډېر فکر وکړئ خدای مکړه چې دغه اختر مو په د خوشحالۍ پر ځای په بدۍ باندې بدل نه شي